یا خدای پاکه ستړی و ستومان هیلکه ای برچکیه خدایا پاکه چې څه لیوني دي د کور ته راغونډ شوي دي یو هم پکې روغ نشته دی چې دی پې داسې چلو کو په دې کټ باندې هیلکه ای برچکیه څه شل دی دادا یو خو دې دونه تور راغشتي که نه لکه د جنریټر ډنګه 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 سترګه درنه سړی پټه ګردونو باسه تګې اوس مې د رسلینګ نه راوستلې دا کټ چا مات کړی دی وایم دادا کټمل پکې و ډر مې والا ورکړ چې نجو والو نو بس ګناهګار شوم د ما خیر دی دا په کټمنو په درځونو نه ماتېږي دې کوم څه چل ضرور هم دا کټ مات کړی دی قصدیان دې مات کړی دی یا خدای دې لیوني ورکه درې کټه دي خو هغسې و چې اوبه ځي که نه نو په کمزوري ځای باندې ورځي بس زه د کمزوري چې کړم او بل ته خو غږ نه کوي دا خو دا وایم دادا کټ به راوړې کټ به راوړې کټ چې کټ دې نه راوړې دې کور کې دې پرېږده به نه دغه د بل کټ پروت دی هغه به درنه راولم بس کټونه پرېږدوه هسې باندې راپرې کړلیا دغه درې کټه مې نه پیدا کړي په خوا روزانو باندې هغه ته واشه ځناوره دا واله دا خو داسې ور دی ولا راوستله چې لویه میخه ده او څه کله په کومه ډاډه دې لېږلې ده کتاب ویني دي ګړې دوه کسه دي په ایمان تک کار نه کوي تیاره را نه خوري خوري دا به بیا ودی ها خوري سوي د چغې دې چالو کړ خیر خو دې خیر دی خو ګې شوی م ځان مې ده ګوره بس مې ډرس را شوی ده 15% مې وړېدلی ده چې راغلي داسې به د ښکلې غوښه وروړې وه او تیاره اوس به تا خوړلو ما به هم خوړلې وه نو ما ته پیسې نه وي نو چې پیسې نه وي نو دلته کیسته دي غوړي نشته دی چینی نشته دی مسالې نشته دی توره چای نشته دی نو څه درله پاخه کوم هر څه کړه خو څه چل دی دا خو ما بل ورځ راوړو ته خپل ګمان په ما مه کوه تا روړې کله دي او تا چې روړو که نه دونو نو زما دونه میاشت کېدل نو زه خو ستاسو ذمهوار تر قیامته پورې نه یم او څلور کسان هم کور کې که نه یو زوم یو ته یو مې هغه یور وه زه شکر هغې نه خو خدای خلاص و هغه لاړه پلار کړه څلور خود یو هغه وه یو زوم او دوه تاسو وړي په خپله په دوو کې حساب یې که نه علي چې چلې کړه که نه خبره دا ده ته یم اوره خفه کېږې به نه دا ستا خپل کور نه دی تاسو خپل کور د خاوند کور دی او زه یم بلې ته ووایم او ته به هم شي هېڅ به دواړه بولم خپل کور ته نه موږ مه بوځه هغوی موږ سره کم ظلم کړی کم یې وښلي وو بلې ښځې خلک وکړي که نه نو بیا به یې وښي نه هلته به هېڅ ته تختخېږي بس دا خو ظلم دی نه دی تختخېږو نه دی وهي ښکلي ژوند دي خلک تېروي بس زه به اوس خبره دې پرې وکړم دا بلې تنګه شوې را باندې نو قیامته پورې به ناست یاره بس قیامته پورې دې ناست یم داسې ستا دی که نه هغه لاړه خپل پلار کره برېښنا شته ده هغه پلار کره لاړه که نه زو خو زو نو څه به کوو هلته بچې دا د مشرانو خبرې دي ته هلکې ته لا پسې نه پوهېږې بس زمونږ دا خور چې وچې دې سره به اوس څه کوو تا زه پرې شه او مچکې پرې شه بس راځه په قلاله چې ورشو ورکړه چې بس دا خبره را ختمه کړو ته به غلی کښېنې صحیح ده ټیک ده د مشران هم ناست او مشران په خبره پوهېږي صحیح ده ټیک ده ته غلی به ناست به صحیح ده وایم دادا چې رښتیا خبره کومه ته خو کې خو نه نو خبره به راته وکړم که نه زه به څه کېنمه د خوارۍ زارۍ مې دغه یو کاټ و د غم خاده یو نو چې چا به چې کټ کاکا نو ما به له کاټو یو وایم ته د کټو غم کړ دغه ښځو غم وکړه نو ښځې خو تا ته هم چې څه شولې نو ما خو پېکه که نه هغه نور دوه کتلي دي هغه بل چې کوم دی ښځه د ګوتې نیولې پلار ته لاړه او زما را چې کوم در دی به ما هم ځان سره بوځه خو ښځه لسو جاړ مې پرې وکړ هغه کټ مې پرې مات کړ او خو ستوماني مې ونه وښکله ای ظالمه نو په ګیډه کې د اوس سپین لګېدلي دي نو ته خو د حوصلې نه لږ کار اله که نه نو هغه خو لیوني دي ته خو روغ یې که نه دا نو څنګه د حوصلې نه کار والم هغه څنګه وایي چې غریږي نو اخر وورېږي زما هم نو صبر تمام کړ پام کوه مچکې دا خلک په موږ پسې خبرې کوي او دا څه سپک خلک دی دا کور کې دا کړم کړم ساز دی نو زه ستاسو داسې نه جومات ته تللی شم د حجرې ته تللی شم زما ځان کې سړیتوب ولګوئ
دا به دغلته کور کې که راځې نه کومه څوک نو بس روزانه د مو کور کې دا غوبلي نو اوس به موږ نه د اخلې پخلې څوک کوي لا ته لاړه پلان کړه لاړه یوازې لاړه نو ولې تا بوتلا خو دې مکه بل خواني د دې پته نه لګي ګوره الله باندې څوک ته چې بل خواته بلال شو خو د خامر کول د پلان کور دی امن تلاړ بل چرته بلاړ شي بس هغه به پلار بوله خبرو کې او زموږ خو پلار نشه زه به دله خبرو وکړم او دا خبره په خبرو ختمېږي د زور سینې ته ستا خوښي بس ستا خبره هم سره خو څوک مالي ورسره بیا جنګ جګړې کوي نو دې بیا را به ورته زه یو سوال مینت به ورته وکړو ځه ورشه سامان دې راواله زه چې شاپ صحیح ده زه هلته به مونږ خپله روټۍ نه خورې یاره مولا ټولې خبرې دې کې اخره کې دې زړه ټول خبره وکړه ما د ستا پته ده که نه زه سودا راغلم درکوه خو دې خو به ته تازه خو زه چړته کېنولم خیر تم کېنولم په ایمان داسې شی خورې داسې د بس کېدو خو نومنال بابا هغه یو خو دلته داسې ناست دی چې ته وایې چې دلته سره راځي چې یې مې ولې راځي ته غلی شه اسماعیله سلام علیکم کاکا السلام علیکم څنګه یې ښه کاکا یې بوسو موسو پسې راوتې زه نه پوسه پسې نه یم راوتی مونږ خپلې خور پسې راوتي یو ته غلی شه نه بابا تپوس خو به د ده نه کوو لازمي دې په کور کې نه یې د ته یم غلی شه ګوره کاکا زما خبره ته وکړي اور پسې په پټو کې چرته ګرځئ ولې ستاسو لور خو په پټو کې ګرځي څه دا دی نه خبرې د زما لور زما لور ته کور راوتې ده او زه د خپلې لور تپوس کوم دا د مشر ورور مسکینه نو هغه نه تپوس کوه زما پکې څه کار دی ما راته خو ویل چې دا سړی وریځ دی 2-3 کاله عمر به د خپل لور دی په مغر کو خو تم په تنگ وي بس لور دی ولا ورکړه اوس پسې ګرځه په دې پولو پټو خو تاسو یو ځای نه شو ما زه د هغه سره پادیره کې نه سملم د ورور سره ته ماته هغه سره یو ځای نه دا نن سبا دا ورورولي ده رورولي نه روره که ډز تمانچه کوتک دا څیزونه کوئ نو د هغه سره یې کوئ ته جرګه کښېنوئ پای کې د سره کښېنه زه د مانې پړې ما زما رور دی غلطي ته کړې ده ورسره راغلي تا په هر څه په مونږ سره په لیکل کړي دي چې 2 مرلې کور ورکومه کالي دې ورپسې لیکلي ته راغلې هغه راپسې نه دی راغلی زه درپسې درغلی یم خو ما راته دا ویلي دي چې روره پانه وکوي چې مرچکیم کله ولیدو وی چې رور دی راغلی و خو مونږ یې درنه درکوو مونږ تپوس تا نه به کوو د هغه مونږ نه پېژنو ته راغلی کاکا دا دوی دي ګورې پیکه په ایماندارۍ چې د باندې به کیس وکړمه چې راځي او مال دمکیانې راکوي چې وژنم به دی او دا به وکړم سبا به ما څنګه کیس راځه کیس خبرې به اوس وکړو راځه دا دی نه نو بابا خبره ورسره زه ختموم که نه موږ د کور نه راوتو ته ما پوره نه کړې نو ته خبره نشي ورسره کولې که نه ولې نشم کړی په غلی کښېنه زه به مې مشران ګوره کاکا زه ته یو خبره کوم زما خو مشرې زه دې په عزت باندې خفه کېږم دا خو خر دی نه پوهېږي په خبره باندې داسې کار به وکړي 2-3 مشران د خپل کلي راوله 2-3 به مونږ هم راغونډ کړو حل به راوباسو ستا لور خو ګوره په ایماندارۍ به ګوړه سپه و د کور ووتله خو غم یې مونږ ته هم جوړ کړو تا ته هم جوړ کړو مونږ چې به درلو بابا وی به چې هغه خوا کې ګاونډیانو کره تللی ده او خبر نه وي پای کې نارې 5 او 6 چې تاسو ورته عقل ښودلی وې او د موبایل په ځای مول سپاره ورکړی وې نو دې موبایلو کې دا جینکۍ هر څه وګوري هماغه بیا کوي که تا ورته د الف لام میم سبق ښودلی وې سکول ته دې لیږلی وې نن به ته په دې پټو کې ته نه شرمېدې او زه به هم نه شرمېدم نن 5مه ورځ ده او کور ته نه ده راغلی تاسو دومره تپوس نه دی کړی چې دی کره لړ شو دی که کور ته به تلي یا به کم خوا تلي تاسو دومره تپوس نه یاره وروره تا ته پته ده چې نن سبا ګراني ده چې یو ورځ دې په کور باندې سې تېره کړله نو بیا به 5 ورځې نه هري موږ به په خېټو پسې ګرځو او که نه موږ به دې پسې ګرځو چې زمونږ ښځې ونه نه ګراني نه تا به خلې شوی ما نه دي شړلي زما ښځه پایې عزت په کور کې ناسته د ستا لورو تختې ده تا داسې سړي له ورکړې وه چې وروره اوس کاکا ماله به مازغه نه خوري داسې کارو که مرچکې په کور کې دی او پلار مې هم دی هلته ورشئ هغه سره خبره وکړئ داسې خبره ده چې مونږ له به مونږ خور واپس راکوې چې دا پیدا یې وایه وروره هغه ته ووایه که ورسره یې خور دی ورسره یې در به کېدله که نه یې نو وروره زه یې ستاسو بابا بس هم په تا به زه راپورټ کوم زه تا پېژنم دا دی نه دا تپوس نه زه کوم د راځه بابا بس زه تپوس به کوئ تاسو چې تپوس کولی شئ ستاسو زنانه به بار وتې